Смешно, я подозревал, что это может быть, что конечно, это горит, не буду смотреть. علا به د موټر خواته ځو دلته ډېر ځایونه دغه ځای کې نو د اوس راتېر شولم 15 کاله کېږي دلته زه ولاړ راتېر شوم نه وم هغه عبدالعلي صاحب دا څنګه سیمه ده دلته؟ بله دا کوم ځای دی؟ دا خو د اخن دا زوړ ښار دی الشتات ورته وایي ښه ګوره زاړه رسټورانونه دي ډبرې زړې دي د دې ځمکې او زړې زړې سیمې دي دا وینې ګوره چې په لاس کې د ډوډۍ په لاس کې د چې په لاس ښه یعنې د مجسمه دا جوړ کړې ده چې راځئ دلته ډوډۍ وخورئ یو هوټل غوندې دی نه دلته افغانان ډېر دي نه ډېر اوس چې نوي راغلي دي ښه ډېر ښه دا هم د اخن ښار یو بله تاریخي سیمه دلته ډېر تاریخي شیان شته تاسې به دا هر څه دلته وګورئ خو دلته ډېره مهمه ده خلک ډېر د سپیو دې ساتنه کوي او ډېر څه لري او ډېر ښه دوکانونه دي دلته افغانان هم ډېر شته او دیدار صاحب څنګه و اخن څنګه سیمه ټک ټاک لایف شوی و مال اخن څنګه سیمه و ولا ښه دی وړوکی ښار دی خو تاریخي دی او نفوس یې ډېر نه دی ارامه ښار دی لکه بون غوندې دی ښه والی دا دی چې هالنډ او بلجیم سره څنګه پروت دی نو په اسانۍ باندې که څوک هالنډ او بلجیم ته ځي د دې ښار نه تېرېږي اخن ته باید راسي او اخن ته راشي نور وړوکی ښار دی ډېر موسم یې همداسې ګرم دی نو د چکر لپاره ښه دی چې سړی وګرځي ځکه المان خو یخ دی سوړ هغه لري موسم لري نو دا یو معتدله هوا لري او ښه دی ښه دی چکر لپاره خلک ورته راشي سپېڅلی صاحب هم ډېر وګرځېدي سپېڅلی صاحب د تاریخي کلیسا او دې ځایونو ته هم لاړلې څنګه و تا ته تاریخي ځایونه ډېر خوند درکړي ما ته خپل خوند ځکه راکړي چې ارام ډېر ارام ښار دی کوچنی ښار دی تاریخي ځایونه پکې زیات دي او بله ښه والی دا دی چې افغانان پکې زیات دي ما چې واورېدلی وای افغانان دلته ډېر زیات دي نو دا ډېره ښه خبره سوې ده بیا نن چې موږ تاسو سره مېلمانه وو عبدالعلي صاحب خو بیخي د کار سړی دی هم د خبرو سړی دی ساعت مو ورسره تېر ډېر ساعت عبدالعلي صاحب دا دلته ولاړ دی چې شیشه کوي عبدالعلي صاحب زموږ رهنمور دی هغه نه موږ ته رهنما کوي سپېڅلی صاحب و دیدار صاحب د اخن ښار کې ګرځي زه هم ورسره راغلی یم دلته وګورو چې تاریخي ځایونو ته ولاړلو ډېر تاریخي ځایونه به انشاءالله در باندې ووینو تاسې زما ټیک ټاک فالو کړئ او شیر یې کړئ تر څو پورې زه تاسو ته د جرمني ډېر تاریخي او مهم ځایونه درته وښیم اخن یو له هغو ښارونو څخه دی چې دلته ویل کېدل چې باچاهان ورته راتلله او دې ځایونو ته دلته د امریکا یو ولسمشر جان اف کینیډي هم راغلی دی دا د دوی د تاریخي کلیساګانو ځینې مهم ځایونه دي چې کورونه دي او تاریخي کلیسا او دا هر څه دلته شتون لري او دا هم یو بل ساحه ده دا هم یو بله کلیسا ده خو وګورو اوس خلک هغوی دننه ناست دي د هر تاریخي کلیسا چې تر سل یا یو نیم سل یا تر یو سل اویا کلونو پورې تر 200 250 300 کلونو پورې قدامت لري
تاریخ ولی تاریخ چی پیدا است ها ولا خلكاش ها د اخن سیمه او دا هم ابدالي صاحب چې و د کندهار اوسېدونکی دی دلته ډېر ښه هوټل لري کاروبار لري او دا هم دیدار صاحب سپېڅلی صاحب نو موږ راغلي یو دلته اخن بلجیم او هالنډ ته ډېر نږدې دی ډېر ښه ښه ځایونه لري تاریخي ځایونه هم لري ډېر خوندور نو کله چې راځئ د خیره سره بس اخن ته راسئ
نو عبدالي صاحب د اخن کومې سیمې ته راسې دلته دغه اخن خو نو کوچنی ښار دی چې راسي بالا د بلوشلا پلاتس په نامه باندې زما دکان چې دی په بلوشلا پلاتس 14 نمبر دی اروپا پلاتس ورته وایي اروپا پلاتس دا ځای سره دی تاسې دلته څه شي ورته پخوئ څه شي ورکوئ همبرګر ښه تازه خوشحاله برګر نه او د افغاني خواړه خوشحاله وي افغاني خواړه ښه افغاني خواړه ولا د رښتیا نسته زه خپل ځان ته پخوم هغه چې زما څوک میلمانه سي قابلي پخوم پاکستاني ډوډۍ غواړي علیم غواړي بریاني غواړي غورمې غواړي شوروا دغونه کاسه د شوروا لرم عجب شوروا مې زده ده خدای یو ورځ راسه به راسې د خیره ده د غوچ د غلې ته ده د وطن مینه دې د دې معلومه ته په خیر راسه د وطن زه څخه شل ورځې بعد په دې ګرمي کې پاتې یو څه کوچنیان دي دا دا هم د اخن مختلفې سیمې ان شاء الله دا دی ویني دا چې اوس راووتل ګل د سات ویډیو چالانه ده یا بابا نو چې پاسلی کې هغه کم سړی هغه خبره نه کوي نو ته څه نه کله غوښتنه یې سیمه ده صحیح ځای کوم ځای که غوښې د دا کسابه څه راوړم پر هغه غاړه باندې ونه دکان چې راوځم 2 دقیقې لار ده غوښې ځینې راواخم سلات ملات پرې ته ترکان دي